غونډې قدرمن صدر اکمل صاحب، ډېر قدرمن او ډېر محترم منظوریار صاحب، او د راغلي مېلمانه چې دي بدخان شیراني صاحب او شرافت علي شاهد صاحب، کلیم الله کلیم صاحب، او نور چې دلته په سټیج باندې مېلمانه ناست دي، د دغو ټولو په اجازه یو خو زه دا ډېر ناوخته وسوی، شعرونه هم ډېر نه درته یم، صرف یو څو خبرې کوم او له ستاسو توجه غواړم. هغه دا چې تر ټولو له مخکې خو زه د ادبي چینې دا نوې کابینه چې ده ودې ته تبریکات وایم، ډېره ډېره مبارکي ورته وایم. او زه نن ډېر خوښ یم چې ادبي چینه له یو څو کالو راسي مسلسل په هره جمعه باندې دا ادبي غونډې کوي او دا غونډې په تسلسل سره جاري ساتلي دي. زه په خپله دغې ټولنې ته که زه یو تحریک ووایم نو دا مبالغه نه وي. دا صرف ټولنه نه ده، دا یوه ژوندۍ ټولنه ده، دا د پښتو کار کوي، دا د ادب کار کوي، او دا دلته نوي نوي ځوانان او نوي نوي زلمي د پښتو د ودې او پرمختګ لپاره تیاروي. او که زه دا ووایم دا به مبالغه نه وي چې په داسې ټولنې باندې زه ویاړ کوم چې هغه یو کار کوي چې له کومه وخته یې شروع کړی دی تر اوسه پورې یې په هغه یعنې په هغومره دلچسپۍ او په هغومره مینې باندې کړي. دا ډېره لویه خبره ده. ځکه نن زه ودغې ادبي چینې ته یو ادبي مکتب ویلی شم، یعنې دا یو ادبي مکتب دی. دلته ځوانان راځي، زلمي راځي، شعر وایي، پښتو زده کوي، د پښتو د خدمت جذبات پکې پیدا کېږي. نو که دارنګه ټولنې زموږ په دا کوټه ښار کې نورې هم داسې ټولنې جوړې شي، انشاءالله ژبه به هم ترقي کوي، پښتانه به هم ترقي کوي، زموږ فکر به هم ترقي کوي، زموږ نظریه به هم ترقي کوي. یوه خبره د یادونې په توګه زه دا کوم چې دا د مهاجر کلمه موږ نه منو، بیخي یې نه منو. ګر سره داسې کلمې دي که هلته پښتانه دي که دلته پښتانه دي، دا پښتانه دي بس. په دغه کې مطلب بله داسې یوه خبره ګر سره ځایېږي نه. دلته چې پښتانه راغلي دي له افغانستانه هم په خپله خاوره باندې پراته دي، که هلته ځي هغه هم په خپله خاوره باندې نیسي. دا د دوی خاوره ده. زما خیال دا دی چې په 1990 کې چې کله ما سکام ادبي اکاډمۍ پرانستله نو هغه وخت محترم عبدالجلیل وجدي صاحب ډېر لوی صحافي و، دانشور و، ادیب و. نو هغه به دا زموږ اکاډمۍ ته راتلی او هلته به یې له موږ سره په دا تنقیدي نشستونو او مشاعرو کې به شرکت کاوه. نو ما په هغه ورځو شپو کې سیدي سادي باتې یو کالم ما لیکلی په مشرق اخبار کې، هر هفته چاپېدی. نو کله چې به هغه زموږ غونډې ته رالي نو ما به د هغه له نامه سره چې د افغانستان ډېر محترم ادیب، دانشور، نقاد، صحافي او څه شي کنه، نو ده به ویل دا زما له دغه سره دا مه یادوه د افغانستان، داسې نه یې دلته ما ته مسلې جوړې شي، ما تا ته یوه مسله هم نه جوړېږي. دا ځای هم ستا دی، افغانستان هم ستا دی، ما له یوه مسله هم نه درته جوړېږي. او بله خبره زه دا کوم، دلته هغه جان همدرد چې دی دلته ځینې مطلب د پښتو اکاډمۍ څخه ځینې غوښتنې وي او ځینې داسې خبرې وکړي چې هغه په رښتیا هم د ډېر غور وړ دي او د ډېر فکر وړ دي. یعنې یوه غوښتنه یې دا وه چې اکاډمۍ ډېر ښه اډیټوریم لري، باید چې دغه ادبي ټولنې مطلب د خپل ادبي نشستونه یا ادبي تقریبات په هغه اډیټوریم کې کوي. زه خو ګوره د اکاډمۍ یو غړی یم او د اکاډمۍ یو بل غړی یم، دلته تشریف لري لیوال صاحب دی، فدا محمد لیوال صاحب.
شخصا زه دا فیصله نسم کولی چې هو دوی دې راځي په هغه اډیټوریم کې دوی خپلې غونډې کوي دا زه نسم کولی خو به هر حال د همدرد چې کومې خبرې وکړي انشاءالله دا ټولې خبرې به as it is ما او فدا محمد لیوال صاحب د اکیډمۍ تر نورو ملګرو پورې رسوو او پر دغه باندې به موږ باقاعده نشست کوو او کومه خبره چې دغه همدرد وکړه دا یې ډېره ښه خبره وکړه دا اکیډمۍ د ټولو پښتنو ده په دې کې چې پښتني دا پښتو ټولنې یا ادبي چې کومې ټولنې دي که دا نشستونه نشي پکې کولی نو بیا دا د پښتو اکیډمۍ د څه کار ده انشاءالله موږ به په دې جنګ کې له تاسو سره ملګري یو ستاسو دا غوښتنه چې ده بلکل جینون ده موږ به انشاءالله په دا نورو ملګرو هم نو هر وخت چې دوی یو لوی تکلیف کولی د پښتو اکیډمۍ اډیټوریم به انشاءالله تاسو ته میلاویږي موږ به کوشش کوو دا فیصله نه ده زما کوشش به کوو ما او فدا محمد لیوال صاحب به دا خبرې تر هغوی پورې رسوو نو خبرې خو زه ډېرې کولی سم او له ما سره ستا بهرحال زه ډېره بخښنه غواړم دلته ډېر قدرمن خلک ناست دي او ډېر وخت هم تېر شو یو دوه څلور شعرونه به درته ووایم چې خاورې رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکم خاورې رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکم یوه دعا به په دې خاوره باندې ولیکم خاورې رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکم وخته رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکم یوه دعا به په دې خاوره باندې ولیکم او تورې تیارې به له دې سیمې څخه وشړم تورې تیارې به له دې سیمې څخه وشړم رڼا رڼا به په دې خاوره باندې ولیکم او د یو بل غزل یو څو شعرونه به درته ووایم چې که مو دی کړي نو مو دومره بغاوت کړی دی که مو دی کړي نو مو دومره بغاوت کړی دی موږ خو سهار ماښام د زلفو عبادت کړی دی که مو دی کړي نو مو دومره بغاوت کړی دی موږ خو سهار ماښام د زلفو عبادت کړی دی خمارې سترګې شنه بنګړي خالونه شونډې رخسار موږ بس د دغو آیتونو عبادت کړی دی